بنگر بس خوشبوی زیباست گل آلو، در هر چمن بزم برپاست گل آلو. د الوګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره چې هر کال غزني کې د پسرلي په موسم کې ترسره کیږي، دا ځل پکې د غزني په زرګونو وګړو سربیره د هیواد له لرې او نږدې ولایتونو لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګپالو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. مسؤلین وایي له دغسې غونډو او مشاعرو هدف خلکو ته د سولې، امن، یو بل منلو او ورورولۍ پیغام رسول دي. داسې مشاعرې او میلې د ادب، هنر او فرهنګ د غنامندۍ لپاره خورا ښې بهانې دي. په دې مشاعرو کې له بېلابېلو ولایتونو شاعران، لیکوالان، ادیبان، ترانه ویونکي ګډون کوي. د رسمي مشاعرې ترڅنګ د مشاعرې په څنډو کې د ولایتونو د فرهنګي حال څخه ځان خبروي. د شته قومونو د اتحاد او یووالي سبب وګرځي. همدارنګه شاعران او لیکوالان هغه د شعر په ژبه خدای نخواسته که په ټولنه کې کومې ناخوالې وي هغه تر ولسه ورسوي او یو قسم راحت او دغه پکې رانغښتی وي. دغه مشاعرې ته راغلو شاعرانو او لیکوالانو د خپل زړه خبرې د شعر په ژبه له ګډونوالو سره شریکې کړې او دوی یې د هیواد جوړونې او پخوانیو جهادي ارزښتونو پاللو او ساتلو ته راوبلل. تر څو چې دغه سپین بیرغ رپېږي او ځلېږي او رپېږي، تر هغې به د دین دښمن ځورېږي او رپېږي. او طالبه ته خبرې چې ته څومره لوی سړی یې، طالبه ټول جهان درنه ډارېږي او رپېږي. حد یې کړی چې لومړی هیله د هر سړي ایمان وي، څه به قدر په دې خلکو د جانان وي. یو شهید کړي او یا کسان جنت ته، یو جنت به مکمل افغانستان وي. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د جهادي دورې د هغه ترخو خاطرو یادونه هم وکړه چې دوی به په ورین تندي د خپل دین او هیواد لپاره زغملي. انقلاب و څه د هجر سختې شپې وې، په غازي هیواد له هرې خوا حملې وې. انقلاب و څه د هجر سختې شپې وې، په غازي هیواد له هرې خوا حملې وې. زموږ چم یې په سره اور کې نیولی، د فضا پر مخ بې دو پنځوس پرې وې. بس تل په انتظار و د یو نوي غم پیغام ته، شپه نیمه و زنګ راغی موړ یې غوږ اعلام ته. بیرغه دا هغه و چې وتلی ستا مرام ته، جواب کې ځوان ورغبرګه کړه د برې مور کلام ته. الوچې د غزني یو له مهمو میوو څخه ګڼل کېږي. د مسؤلینو په باور که له یوې خوا دغه مشاعره د شعر، ادب او فرهنګ د ودې او بډاینې لپاره یوه ښه وسیله او بهانه ده، له بلې خوا یې موخه دغه خوږې او ګټورې میوې ته د پانګوالو او تجارانو پام اړول دي.